د هرات په څو ولسوالیو کې د شیدو راټولولو مرکزونو څخه د شیدو کانتینرونو ډک ټرکونه د لبنیاتو محصولاتو تولید لپاره د تولید فابریکې ته قطار کې ولاړ دي. دا فابریکه هره ورځ تر 100 ټنه پورې شیدې پروسس کولو ظرفیت لري چې مستې، شړومبۍ او پنیر تولید او بازارموندنه یې کیږي. شیری که او داشته باشه یا چربی نداشته باشه یا ترشکده باشه او برگشت میزنیم و شیر که علا باشه و خوب باشه او باز از دیقانین جمع‌آوری میکنیم. ایزوهای بین المللی داریم، حساب برنامه حسابر داریم که اینا نظارت میشه دیگه. از بخش غذا و دارو نظارت صورت میگیره، مثلا در جریان ماها میایم بررسی میکنم و نظارتی هم از خود کارخانه صورت میگیره. د دې فابریکې مسئولان په دې بیان سره چې دوی په دې فابریکه کې 8.5 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده، د اسلامي امارت لخوا په هیواد کې د پانګونې د فرصتونو د برابرولو او د زیربناو او ترانسپورتي پروژو د پیل هرکلی کوي. در بخش لبنیات تعداد زیادی یعنی شغل ایجاد کردیم، چی به صورت مستقیم چی به صورت غیر مستقیم. در بخش مرباجات همچنان، یعنی ما اگر به صورت غیر مستقیم بگین بالای 5000 نفر ما شغل ایجاد کردیم. کچیری امدغه حمایه د امارت اسلامي له طرفه څخه همداسې پر مخ باندې روانه لکه دا اوس ان شاء الله تعالی په ډېر لنډ وخت کې به موږ تاسې په داخلي تولیداتو کې په ډېرو اصنافو یا سکتورو کې خودکفا پاسو. دا فابریکه په مستقیم او غیر مستقیم ډول سلګونو خلکو ته د کار زمینه برابروي او لوړ کیفیت لرونکي محصولات تولیدوي. یا مختلف داره، وزنها مختلف داره، مثلا بسته‌بندی ها مختلف داره، به چند نوع اینا بسته‌بندی میشه و به چند نوع مختلف ماس هم همین رقم و پنیر هم همین رقم. خو د صنعت او سوداګرۍ مسئولان وایي چې افغانستان په 45 سکتورونو او د 133 توکو په تولید کې ځان بساینې ته رسېدلی او وزارت هڅه کوي چې افغانستان له یو واردونکي هیواد څخه په یو صادروونکي هیواد بدل کړي.